د ګورنمنت کالج اف کامرس اینڈ مینجمنٹ ساينس مردان د سوري د لاندې د سپورټ سالانه تقریب تقسیم انعامات یو د سورا په کامرس کالج مردان کې وشوه چې مشر ملمه وزیر اعلی مشیر هایر ایجوکیشن میا حلیق الرحمن نو زه چې دلته رالم نو ډېر خوشحاله شوم چې دلته کې چې کم سټینډرډ ساتل شوی دی بیا چې کم د کالج سټوډنټس اچیومنټس دي نو دې سره زما اړه جوړ شو انشاءالله او زه دا وینم چې مونږ چې څنګه سوچ کړی دی او لکه څومره پریشانی و مخکې چېرې زمونږ د صوبې د کالجز سټینډرډ دومره ښه نه دی خو چې زه د سټوډنټس د اچیومنټ ته ګورم نو انشاءالله ما ته ډېر اوس هوپ دی انشاءالله چې راتلونکي وخت کې مونږ چې کوم اصطلاحات راولو نو انشاءالله کې به مونږ ته باساني و مونږ هغه اچیومنټس وکړو چې کوم مونږ ځان ته ټارګټ کړي دي په دستوره کې مقامی MPS جناب عبدالسلام ابریدی ملک شوکت توپیل انجم ظاهر شاتورو پروفیسر محمد ندیم ډایریکټر جنرل کامرس ایجوکیشن اینڈ مینجمنٹ ساينس د کالج پروفیسرانو طالب علمانو او د میډیا نمائندګانو په ګڼ شمېر ګډون وکړو تاسو کتل چې بورډ اف ټیکنیکل ایجوکیشن کم ټورنامنټو کو سکال پای کې هر یو گیم کې زموږ د کامرس کالج سټوډنټان چې دا وینرز دي او ان شاء الله سبا به د پرایز ډسټریبیوشن کیږي دا هغه پرایز ډسټریبیوشن چې دی کې به د کامرس کالج یو کسبم نو او سکل به ان شاء الله په هر ویکټ سټینډ باندې به د کامرس کالج الک ولاړی او اوورال چیمپیون ټرافي چې دی د هم کامرس ایجوکیشن چې تکړه ده نو فیسیلیټیز زما په خیال کې چې تا کې ستا ویژن وي او تا کې د مقابله کولو حوصله وي جرأت وي او ته غواړې چې دا مکان ما خیال د فیسیلیټیز کمې چې دی هغه ډېر رکاوټ نه جوړیږي او ان شاء الله مونږ کوشش دا کوو چې دا فیسیلیټیز هم ورته پرووایډ کړو د کالج پرنسپل پروفیسر منظور حسن او ډایریکټر محمد ندیم ښاغلي مېلمنو ته په راتګ په خیر راغلي وې د رنګارنګ دستوره کې د ګورنمنت کالج اف کامرس اینڈ مینجمنٹ ساينس طالب علمانو په سټیج باندې ملي نغمې او هاکي پیش کړي چې ناستو مشرانو یې په ښه ټیلنټ باندې ستاینه وکړه چې کوم موږ سره د صوبایي اسمبلی ممبر چې کوم دی عبدالسلام افریدي صاحب چې موږ سره موجود دي هغې نه به د نن ورځ په حوالې سره موږ یو څه تپوس وکړو السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر تاسو ولیدل د کامرس کالج بچو چې کوم دی ډېر ښکلی ټیلنټ شو چې ټولو خلکو ته لکه څونه MPS چې راغلي حقیقت دا دی ورکړي ته د دې چې کوم مستقبل کې کوم ریکوایرمنټ دي هغه به برابر شي ولې چې دې سره فیسیلیټیز دونه نشته خو په دې کې چې کوم جست او کوم دغه چې ښه شوقي نو زه مده د داد قابل دي بسم الله الرحمن الرحیم بالکل نن دلته دي چې کوم د پوره KP په سطح باندې کوم د سپورټس ګالا ایوارډز ډسټریبیوشن د پروګرام دی دلته منعقد کړی دی بالکل ډېر زیات دا خبره چې بالکل د داد قابل دی بهترین ټیلنټ دی کامرس مینجمنٹ ساينسز د سټوډنټس کې او دلته کې تاسو وایئ چې کمې بالکل زموږ ملک کې وسایلو کمې شته دا خو دې نه څوک انکار نشي کولی حقیقت دی چې هلته وسایلو کمې دی او موجوده چې کوم حکومت دی پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف هغه یو بهترین د خپل وخت سپورټسمین پاتې شوی دی او هغه ګورنمنټ دی نو هغه سپورټ طرف ته خصوصي توجه ورکوي تعلیم طرف ته او سپورټ طرف ته چې تعلیم هم بهتر شي ځکه تعلیم نه بغیر ترقي نشته ګرانو کتونکو تاسو ولیدل MPS خبره چې د تعلیم سپورټس دا زموږ بنیادي شیزونه دي او په دې باندې د دې قاعد چې کوم دی نو پوره ایکشن اخیستی او راتلونکي وخت کې به دې چې کوم دی نو دا څه ریکوایرمنټ دي دا برابري دستوري ته په خپل خطاب کې مقررین وویل چې کامیابی د مهنت نتیجه ده او چې څوک هم مهنت وکړي نو هغه کامیابی حاصلوي په دې موقع پوزیشن هولډر د کالج طالب علمانو خپلې ټرافیانې د مقررینو نه ترلاسه کړي د کالج اف کامرس اینڈ مینجمنٹ ساينس له اړخه راغلي مشرانو ته اعزازي شیلډ هم ورکړل او مشر مېلمه حلیق الرحمن صاحب د ګورنمنت کالج اف کامرس اینڈ مینجمنٹ ساينس مردان پرنسپل منظور حسن ته اعزازي شیلډ هم ورکړو او د کالج ته ښه پوزیشن یې ورته مبارکي ورکړه جی ګرانو کتونکو تاسو د نن چې کوم دی نو انوال پرایز ډسټریبیوشن چې کوم دی وشو په کالج کې موږ سره کالج پرنسپل چې کوم دی منظور حسن صاحب موجود دی هغې نه په دې حوالې سره موږ یو څه تپوس السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر چیف ګیسټ MPS MNS چې څونه مشران راغلي هغې اپریشیټ کړی ستاسو طالب علمان یې اپریشیټ کړل څه وایي د نن ورځ په مناسبت سره لکه به سپورټس ګالا چې کوم وشو ستاسو د کالج چې کوم پوزیشن واغسته دا د الله پاک یو ډېر لوی احسان دی زما باندې او زما د کالج باندې او زما د سټاف مهنت باندې
هغې ان تک محنت کوي زما سټوډنټس ماشاءالله ټول ډېر ښه دي او خپل حتی الامکان کوشش کوي چې مونږ خپل 100% ورکو او الله پاک مونږ باندې احسان وکړو زمونږ د محنت زمونږ د کوشش مونږ ته ښکلی ثمر راکړو چې مونږ نن آل کې پی دغه کامرس ایجوکیشن اوورال ټرافي د چیمپینز ټرافي وګټله داسې سبا یو زمونږ پروګرام دی پېښور بورډ تحت به کېږي پېښور ټیکنیکل بورډ په تحت او الله پاک فضل سره هلته مونږ چیمپینز ټرافي ګټلی دی او نه صرف گیمز کې اوورال تاسو زموږ تعلیمي ماحول وګورئ ما څنګه چې خپل سپیچ کې مو وی چې ستوري د پښتونخوا د تحت ټاپ 20 کې د پوره صوبه کې 7 لکان زما د کالج دي او د لاست ایئر او د دې کال د یونیورسيټي ام کام ګولډ میډلسټ زما د کالج دي دا د الله پاک ما باندې زما بچو باندې او د دې کالج باندې یې ډېر لوی احسان دی چې زموږ محنت اجر موږ ته ملاویږي حقیقت دی چې محنت وي نو هغه انسان بچ کې همیشه ګټه په میدان باندې مونی ولې چې محنت فکار دی د هر شیز لپاره څوک چې په سپورټس کې دی کا په سبق کې محنت وکړي دغه سیلا الله تعالی چې کوم دی ورکوي ما یوسف جان له اجازه راکې دا الله په امان